ولسمشر غني نن کاپیسا ولایت کې څه وکړل، ولې تللی و او هلته یې څه وویل؟ ګرانو لیدونکو السلام علیکم. ولسمشر غني نن د یو لوړ پوړي پلاوي په مشرۍ کاپیسا ولایت ته تللی و. له ولسمشر غني سره په دې سفر کې لومړی مرستیال امرالله صالح، د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب او نور لوړ پوړي چارواکي هم موجود وو. ولسمشر غني د کاپیسا امنیتي وضعیت وارزاوه او د کاپیسا له چارواکو او هلته قومي مشرانو سره ولیدل. ولسمشر غني په خپلو خبرو کې وویل سوله به راځي، خو د سولې په نوم د هغو ورانکارو هڅو مخه نیول شوې چې غوښتل د افغانستان ملي اردو او نظام وپاشي. ولسمشر غني یو وار بیا وویل هیڅ چاته اجازه نه ورکوو چې د افغانستان الوتکې او نظامي تجهیزات کباړ او په ګاونډیو هیوادونو وپلوري. دغه راز نوموړي وویل په جمهوري نظام کې د طالبانو پر جذب کار روان دی او موقت او سرپرست حکومتونه ځای نه لري. ولسمشر غني وویل چې افغانان د جمهوریت په ساتلو سره داسې سوله غواړي چې د ټولو حقونه پکې خوندي وي. نوموړي زیاته کړې دی په دري او پښتو ژبو دروغ نشي ویلی او ژمنه کوي چې هېواد ته به ملي سوله راولي. ولسمشر غني ویلي دوی د سولې لپاره قوي اراده او ظرفیت لري او په وینا د سولې لار له کندو او کپرو ډکه ده، خو په اجماع او تدبیر به مخ پر وړاندې ځي. نوموړي د خپلو خبرو پر دوام ویلي داسې سوله نه غواړي چې د بربادۍ لامل کیږي، بلکې پر داسې سوله کار کوي چې د افغانستان د ښېرازۍ سبب شي. دغه راز بیا د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح د کاپیسا د امنیت د تامین او جرمونو سره د مبارزې په اړه خبرې وکړې او د مجرمینو پیژندلو کې د خلکو مرسته مهمه وبلله. صالح وویل موږ د ولسي پاڅون جامع طرحې ته اړتیا لرو. خلک د نظام ملاتړي دي، د قومونو ترمنځ شته یووالی باید پیاوړی شي. هغه زیاته کړه د کاپیسا ولایت سیاسي کوشور دی له یو بل سره په همکارۍ د یووالي په فضا کې د دې ولایت ستونزې حل کړي. په هر حال ولسمشر غني یو ځل بیا ولایتونو ته سفرونه پیل کړي او له دې وړاندې لوګر ولایت ته تللی و. دا چې دا سفرونه به کومې مثبتې پایلې ولري او که نه هغه پوښتنه ده چې وخت به یې ځواب کړي. په هر حال تاسو د امرالله صالح او ولسمشر غني د خبرو په هکله څه نظر لرئ؟ خپل نظرونه هم راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لیو بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.